السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو بدهلی چې تاسو برابر روغ جوړ خوشاله وای ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن چې بیا تاسو لپاره دی وینې ویډیو سره غوړم ملګرو په نن کې تاسو ته د وای فای پاسورډ بدلول همدارنګه د وای فای مکمل سیټینګ درخوایم ملګرو د موبایل وای فای نه بلکې هغه وای فای یا وای فای راوټر چې تاسو لګولای وي دغه څخه تاسو وای فای کنیکټ کړئ لکه تاسو ته پورته په سکرین باندې ښکاري همدغه وای فای چې تاسو ته ښکاري دغه وای فای پاسورډ څنګه موږ بدلولی شو کیدای شي تاسو زیات شمیر وای فای راوټر استعمالوئ یا هم وای فای استعمالوئ لکه مثال په ډول هواوي وای فای دی زونګ 4G دی همدارنګه جاز وای فای دی داسې نور ډېرې مشهورې وای فای په نړۍ کې شته تاسو ډېرې بېلابېل شاید استعمالوئ نو د هغې څخه تاسو موږ څنګه کولی شو د هغې مکمل سیټینګ وکړو او یا هم دغه پاسورډ بدل کړو تاسو ته په نن ویډیو کې دغه طریقه درښایم نو راځم ویډیو نه غټوم تاسو ته په ویډیو باندې پیل کوم مخکې له دې چې ویډیو شروع کوم په خورا هیله کوم چې تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او که څوک ویډیو په پیج باندې ګوري نو هیله ده زموږ پیج هم در سره لایک او فالو کړئ راځئ چې ویډیو شروع کړو نو ملګرو ما سره فلحال زونګ 4G وای فای دی زه فلحال دغه استعمالوم کله چې ملګرو تاسو غواړئ دغه وای فای پاسورډ چینج کړئ را به شي خپل موبایل کې کروم براوزر ته که کروم براوزر ته ملګرو کله تاسو راغلی پورته به راشئ په دغه دلته به تاسو یو نوی ټیب راواخلئ کله چې ملګرو تاسو نوی ټیب راوځي دلته به تاسو یو ادرس ولیکئ مثال په ډول دغه ادرس ماته لاندې هم راغی HTTPS 192 بیا ډاټ 188 بیا ډاټس اته او ټکه یو همدغه به ولیکئ او په سرچ باندې به کلیک وکړئ کله مو چې سرچ باندې کلیک وکړئ تاسو چې کوم وای فای لګولی اتوماتیک تاسو ته همغه وای فای راخلاصېږي کله چې تاسو ته همدغه وای فای راخلاص شو نو بیا که تاسو نه پاسورډ غواړئ پاسورډ به تاسو ورکړئ ملګرو که چېرته تاسو دغه ادرس نشئ ورکولی تاسو ته بل اسانه طریقه درښایم را به شي خپل موبایل وای فای ته په وای فای باندې به لانګ پریس وکړئ کله چې وای فای باندې لانګ پریس وکړئ دلته تاسو ته د وای فای خوا کې سیټینګ اپشن ښکاري پر دغه به کلیک وکړئ لاندې تاسو ته یو اپشن راځي په هر وای فای کې دغه اپشن وي او مینج راوټر پر دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ کله هم دلته کلیک وکړئ تاسو اتوماتیک همدغه براوزر راخلاصېږي او دلته تاسو نه شاید پاسورډ وغواړئ تاسو به د خپل موبایل پاسورډ ورکړئ البته د وای فای پاسورډ چې زیاتره وای فای پاسورډ په خپل اډمین وي یا هم کوم بل پاسورډ وي خو هغه تاسو ورته چینج کولی هم شئ نو هر وای فای چې تاسو راخلاصوئ دغه سایټ چې کوم دی کوم انټرفیس دی صفحه ده هغه توپیر لري فرق لري په هر موبایل کې بېلابېل وي نو دلته تاسو ته دغه مکمل داسې انټرفیس راځي د زونګ 4G لپاره خو همداسې انټرفیس دی دلته تاسو ته لومړی هوم اپشن راځي په هوم اپشن کې تاسو ته بېلابېل اپشن راځي په هغې کې تاسو ته یو دغه اپشن وي لکه تاسو ته ښکاري دغه د موبایل شبکه ده چې دغه پول کار کوي څومره کار کوي او هغې نه وروسته تاسو دلته یو اپشن دی د بټن دی تاسو ته ښکاري په دې کې تاسو هغه وای فای مکمل وای فای کوم راوټر چې دی یا هم وای فای تاسو لګولی هغه تاسو بندولی شئ هغې نه وروسته تاسو دغه د ډیټا په موبایل ډیټا اپشن راځي پر دغه چې کلیک وکړئ تاسو دغه موبایل البته انټرنیټ قطع کولی شئ صرف انټرنیټ به قطع شي نور به وای فای کنیکټ کوي د هغې نه وروسته تاسو ته دغه وای فای راځي کله چې په وای فای باندې کلیک وکړئ تاسو خپل وای فای به هم کټ شي او د څومره موبایلونو سره چې کنیکټ وي هغه به ټول کټ شي نو کله چې تاسو د خپل وای فای سټارټ بټن ووهئ بېرته به دغه بیا فعاله شي د دې نه پوره تاسو نور اپشن راځي لکه دلته تاسو ته ښکاري دغه د شبکې اپشن دی خو ته بیا هم او په دې کې مهم اپشن دغه دی چې تاسو د خپل وای فای چارج هم کتلی شئ دلته چې زما د موبایل بیټري کې دومره چارج دی او کله چې تاسو چارج ته کېږدئ دلته به چارج هم روان وي او حرکت په شکل وي هغې نه وروسته تاسو ته به دلته دوهم اپشن راځي په دې کې دغه سټاټسټیک په نوم اپشن دی په دغه چې کلیک وکړئ او دلته تاسو ته اوس ټول هغه راځي هغه وای فای راځي چې تاسو د وای فای څخه کنیکټ کړي وي هغه ډیوایس یا کمپیوټر راځي چې تاسو وای فای څخه وای فای کنیکټ کړی وي هغه تاسو هر یو بیا د دې څخه منظم کولی شئ کوم غواړئ بلاکوئ دلته بلاک اپشن ورسره دی هغه بلاکولی هم شئ او د وروسته تاسو ته SMS اپشن راځي او په دې کې تاسو ته ټول هغه میسیجونه راځي چې تاسو وای فای ته راغلي دي او په دې کې سیم کارت ښکاري په سیم کارت چې کلیک وکړئ تاسو ته ټول هغه میسیجونه راځي چې تاسو سیم کارت ته راغلي دي هغه کتلی شئ او ځواب هم ورکولی شئ کله چې ملګرو تاسو دلته راغلي تاسو ته نیو اپشن ښکاري په دې کې ښه ځانګړتیا ده چې تاسو په نیو اپشن کلیک وکړئ تاسو یو میسیج ورته لیږلی شئ SMS او تاسو د دې څخه انټرنیټ فعالولی شئ او د انټرنیټ پاتې MB هم کتلی شئ څومره کې دي وروسته پورته تاسو ته اپشن راځي دلته تاسو د خپلې خوښې نمبر ورته لیکلی شئ کوم نمبر تاسو میسیج SMS لیږئ او کله چې تاسو لاندې یو اپشن راځي په دلته بیا تاسو ورته کوم میسیج چې تاسو کوئ هغه تاسو ورته لیکلی شئ تاسو ته در وښایم دلته ما خو ونه لیکه خو دلته تاسو ورته د خپلې خوښې SMS یا میسیج لیږلی شئ په دې کې بل اپشن دی ډیلیټ تاسو میسیجونه ډیلیټ کولی شئ ریفریش اپشن دی ریفریش کولی هم شئ او دې نه وروسته ملګرو تاسو ته پکې راځي
USSID ډي اپشن په دغه شکل وکړئ ملګرو. په دې کې تاسو ته ښه ځکه تاسو د خپل موبایل بیلانس کتلی شئ. تاسو خپل موبایل بیلانس ولیکئ او په سینډ باندې کلیک وکړئ. تاسو بیلانس هم کتلی شئ او هغه سیم کارتونه چې د موبایل فون څخه په انټرنیټ فعالېږي تاسو په هغه هم پکې فعالولی شئ، لکه د MTN سیم کارت کې ځینې په بنډلونه فعالول لکه واو بنډلونه او داسې نور، هغه هم تاسو پکې چیک کولی او کتلی شئ. ملګرو د پاسورډ طریقه هم تاسو ته درښایم، زړه تنګوي تاسو ته مکمل سیټینګ درښایم. او د وروسته ملګرو مهم اپشن چې کوم دی سیټینګ راځي. په سیټینګ چې کله تاسو کلیک وکړئ ملګرو، لومړی تاسو ته کویک سیټینګ راځي. په لومړي سر کې سیټینګ ملګرو د هر وای فای بېلابېلو توپیر کوي، تاسو به خپل سیټینګ پکې ګورئ. خو زه صرف تاسو ته درښایم نور سیټینګونه سره یو شان وي، خو صرف دغه اپشن یو ځای بل ځای وي. او کویک سیټینګ ملګرو تاسو ته دغه اپشن راځي، لکه تاسو چې د موبایل ډیټا کوم سیټینګ کړی دی د انټرنیټ سیټینګ هغه درته راخلاصېږي. او د وروسته تاسو ملګرو ته راځي اډوانس سیټینګ دی. اډوانس سیټینګ کې ډېر زیات اپشن دي، ټول تاسو په دې ویډیو کې نشم درښودلی ځکه چې ویډیو به ډېره غټیږي. د نه وروسته تاسو ته کنیکشن سیټینګ دی. په کنیکشن سیټینګ کې تاسو ته کنیکشن موډ راځي. په دې کې تاسو دغه وای فای کتلی شئ. او نیټورک سلیکشن کې به تاسو کتلی شئ دغه وای فای تاسو 3G ته او 2G ته اړولی شئ. دلته تاسو ته بیا راځي هغه اپشن ما خو اټومیټیک کړی دی که 2G وي که 3G وي. او ځینې وروسته ملګرو تاسو ته لاندې اپشن راځي وای فای سیټینګ. وای فای سیټینګ ملګرو ډېر ضرورت دی. په دې کې تاسو ته لومړی SSID اپشن په نوم راځي. په دغه چې کلیک وکړئ دوستانو، تاسو دلته بیا لومړی تاسو پورته نیټورک نیم دغه نیټورک نیم تاسو د وای فای نوم ورکولی شئ. دلته تاسو هر وای فای ما خو مثلا خپل نوم حسان ورکړی دی، تاسو وای فای ته دغه نوم بدلولی شئ او ورکولی شئ. د وروسته تاسو ته سیکیورټي موډ راځي. په دا چې کوم د ډیفالټ لخوا د وای فای ډیفالټ لخوا انتخاب شوی هماغه پرېږدئ. او لاندې تاسو ته وای فای پاسورډ راځي. په شو اپشن چې کلیک وکړئ دلته تاسو ته وای فای ښایي. ما په الحال دغه پاسورډ ورکړی دی وای فای ته، تاسو ترې څخه اوس دغه پاسورډ چینج کولی شئ او بدلولی شئ. په دې کې ملګرو تاسو ته لاندې یو بل اپشن راځي میک سټیشن نمبر. په دې کې تاسو هغه نمبران ورته سلیکټ کولی شئ. تاسو موبایل په یو وخت باید د څومره موبایلونو یا کمپیوټر سره کنیکټ شي ستاسو وای فای. په دغه چې کلیک وکړئ دوستانو، زما وای فای خو په الحال د 10 موبایلونو سره په یو وخت کنیکټ کېدلی شي. تاسو چې څومره تعداد غواړئ هغه ورته انتخاب کړئ. کله مو چې انتخاب کړئ په اپلای باندې کلیک وکړئ. دوستانو تاسو چې کله دغه مکمل سیټینګ بشپړ کړئ لاندې اپلای اپشن راځي. کله چې اپلای باندې کلیک وکړئ پورته اپلای دی، لاندې دواړه یو شان دي. هر چې تاسو کلیک وکړئ تاسو وای فای سیټینګ به بیرته سیو شي. او په دې کې ملګرو تاسو ته نور ډېر اپشن راځي خو ټول تاسو نشم درښودلی. په دې کې سیسټم دی. سیسټم سیټینګ باندې چې کلیک وکړئ تاسو د وای فای مکمل دلته معلومات لیدلی شئ. زما وای فای دغسې د IMEI ټول دغه شیان په دې کې تاسو ته راځي. دوستانو دا و دغه د وای فای سیټینګ پاسورډ بدلول مکمل سیټینګ چې ما تاسو ته در وښوده. او ملګرو په دې کې یو بل مهم سیټینګ رانه پاتې شو، هغه دا چې کله تاسو کنیکشن موډ ته راشئ په دې کې تاسو ته یو بل اپشن راځي. په دې کې تاسو ته کنیکشن سیټینګ ته راشئ کې APN ته راشئ. په دې کې تاسو د خپل انټرنیټ سیټینګ مکمل کولی شئ. لکه څه ډول چې تاسو د موبایل ډیټا لپاره د انټرنیټ سیټینګ کوئ همدغسې تاسو د وای فای کې هم د همغه سیټینګ کولی شئ. لکه ما زه په الحال سلام سیم کارت انتخابوم، سلام ویب او سلام ویب ما داسې لیکل دي لکه سلام ویب او سلام. او دغسې تاسو د انټرنیټ پروفایل نیم او APN چینج کولی او بدلولی شئ. دغه ډېر ضرور سیټینګ دی. تاسو چې وای فای که چېرته سست کار کوي شاید تاسو دغه سیټینګ ورته کړی نه وي. څه ډول چې تاسو د موبایل ډیټا لپاره سیټینګ کوئ همدغسې تاسو د وای فای لپاره هم سیټینګ کولی شئ. دوستانو دغه و نننۍ ویډیو په دې هیله چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي وي. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او دغه ویډیو ضرور له خپلو دوستانو سره شریک کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.